ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې په دې خبره کوو چې نوموالی کله پر څرګنده یې اوړي. دا ډول ویډیوګانې ما پخوا هم جوړې دي چې مثلا څرګنده یې کله په اوږده یې اوړي یا نرمه یې کله په څرګنده یې اوړي. نو تاسو یې کتلی شئ چې پخوا خپرې سوي دي. نو کله چې له نوموالي یې وروسته وال وروستاړی راسي یا ورسره ونښلي، نو نوموالی یې په څه بدلیږي؟ پر څرګنده یې بدلیږي. اوس نړۍ ده، نړیوال ترې جوړ سوی. ارغندۍ ده، ارغندیوال سوی. یا کنډۍ دی، کنډیوال سوی. یا شګۍ دی، شګیوال سوی. کراچۍ، کراچیوال. تاسو به اورېدلي وي کابل کې یو ځای دی ارغندۍ بولي، خو څوک چې هغه ځای وي تخلص دی بیا ارغندیوال ځان بولي، ارغندیوال ځان نه بولي. یا کنډۍ ده په ننګرهار کې، یو شاعر نوم هم کنډیوال دی زما په خیال. نو هغه ځای که څوک وي ځان باندې کنډیوال نوم ږدي، کنډیوال یې نه ږدي، خلک یې هم کنډیوال بولي. یا مثلا شګۍ ده یا شګم شته ده، خو تخلص چې راسي شګیوال کیږي. خو ځینې کسان بیا وي نړۍ نړیوال کوي، لیکي هم دا محدود ده. اما که فرمول ته وګورو غوره دا ده چې نړۍ نړیوال ولیکو، نه نړیوال. ډیره مننه.